سورة الناس شر په دوه قسمه دی. یو هغه شر دی چې هغه ظاهري دی، بل باطني دی. په سورة الفلق کې د هغه شر نه د بچ کېدو دپاره دعا وشو چې هغه ظاهري دی، ښکاره دی. د شپې شر شو، د جادوګرانو دا شر شو، د حسد دا شو. اوس باطني شر ته اشاره کوي چې هغه وسوسې دي، او دا ډېر لوی شر دی، دا غټ شر دی. ځکه خو الله په دې صورت کې 3 نومونه ذکر کړي دي خپل، او شر یو دی. او په دې تیر شوي صورت کې شرونه ډېر ذکر شوي دي، او نوم د الله یو دی، برب الفلق. وجه چې هغه شرونه لږ کمزوري دي، او دا شرونه ډېر زورور دي او نقصاني دي، دا دین ته نقصان رسوي. نو دې د الله 3 نومونه ذکر شوي دي، رب، ملک او اله. دا مکی صورت دی، په دې کې 6 آیتونه دي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. توایا پناه غواړم په رب د انسانانو سره، ملک الناس باچا د انسانانو، اله الناس حقدار د بندګۍ د انسانانو، من شر الوسواس د شر د وسوسو اچونکي نه، الخناس چې پټېدونکی دی. شیطان چې کله ته الله رایت کې خو پټ شي که نه، کله بانګ وی دی وتښتي، د الله د ذکر سره تښتي، نو وسوسه وراچي او بیا پټېږي. الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې، من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو نه. یعنی د هر قسمه شیطان نه مې وساتي الله. هغه شیطان که په پیریانو کې دی، او هغه شیطان که هغه په انسانانو کې دی. د دې نه بله فایده هغه دا راووته چې پیریان صرف د شیطانان په پیریانو کې نه دي، بلکې شیطانان د په انسانانو کې هم شته. نو یا الله ما وساته د شر د هغه شیطان نه چې په انسانانو کې دی، او د شر د هغه شیطان نه چې هغه په پیریانو کې دی. یعنې هر قسمه شر نه مې وساته. او په دې دواړو کې خطرناک شیطان د انسانانو دا شیطاني پیری شیطان هغه وتښتي د الله په ذکر سره، الخناس. او هر چې انسانانو کې کم شیطاني، نو دی په ګمراه کولو باندې ډېر هرسناک، او د دې ډېر کوشش، او د دې زغلول هغه ګراني، مګر د الله په توفیق سره.